کله چې انسان روزه ونیسي نو د انسان نفس کنټرول شي، د انسان خواهشات کمزوري شي او بیا د انسان ګناه ته چې کوم د زړه نه کیږي نو په انسان کې تقوا پیدا شي، عاجزي پکې راشي. چې کله عاجزي بیا راشي نو داسې انسان بیا د الله جل شانه د رحمت مستحق وګرځي او بیا داسې انسان ته په عباداتو کې خوند لذت او مزه حاصلېږي. بیا چې انسان څومره عبادت کوي هغومره نه خوند ولا ورکوي. نو عزتمند ورونو په روژې سره چې کوم دی په انسان کې تقوا راځي، پرهیزګاري راځي په انسان کې. مولانا اشرف علي تاوی رحمه الله لیکلی دي چې روژه دا د تقوا یو پوړی ده. څوک چې په صحیح طریقې سره روژه ونیسي نو دا د تقوا چې کوم دی یو پوړی ده. ځکه د تقوا معنی دا ده چې د الله جل شانه د عظمت او د الله جل شانه د استحصار د وجه نه ګناه پرېښودل، دې ته ویل کېږي تقوا. یعنی کله چې د انسان په زړه کې د غلط سوچ خیال راشي نو انسان دا سوچ وکړي که چېرته زه دا ګناه وکړم نو زه به یو ورځ د الله جل شانه د وړاندې پیش کېږم، الله جل شانه ته به ورځم او هغه به زما نه دې ګناه چې کوم دی تپوس کوي. بیا به زه د دې جواب ورکوم. نو چې کله دا د انسان سره داسې سوچ او احساس پیدا شي نو دې ته تقوا ویلی کېږي. او دا سوچ او دا احساس دا د انسان سره په رمضان کې پیدا کېږي. ځکه محترمو کله چې انسان د رمضان مبارک په دې میاشت کې روژه نیولې وي او په ده باندې سخته تنده لګېدلې وي د ده سره چې کوم دی خوا ته بهترینې اوبه هم ښه یخې مزېدارې پرتې دي او ځان له خوشې کمره ده، دی بیا هم دغه اوبه نه څښي ځکه دی د الله جل شانه نه یریږي او دا سوچ کوي که چېرته زه دا روژه وخورم او بیا زه د رمضان مبارک د میاشت نه بغیر چې کوم دی ټول عمر د رمضان دا روژې ونیسم د دې قضا راوړم ولیکن د دې یوې روژې ثواب زه نشم حاصلولی. په زړه کې د الله جل شانه نه یره پیدا شي. زه به یو ورځ چې کوم دی الله جل شانه ته ورځم د دې به زما نه تپوس کېږي، زه به جواب ورکوم. نو چې کله دا احساس پیدا شي محترمو په انسان کې دې ته تقوا ویلی کېږي.